TikTok has launched a new feature that allows users to shop directly from its app. په دې دور کې د هر یو انسان معاشي حالت دومره خراب دی چې هغوی په خپل زندګۍ باندې تنگ دي او ځان ورته په دې دنیا باندې یو بوج ښکاري او که بل طرف ته موږ وګورو هغه کسان چې د هغوی معاشي حالت څه ناڅه ښه دی یعنی هغوی فاینانشلي څه ناڅه سټیبل دي نو هغوی چاته فری مشوره هم نه ورکوي ځکه چې د هغوی خبرې هم په پیسو دي نو بیا په داسې معاشره کې ژوند کول د یو غټ چیلنج نه کم نه دی نو دې حالاتو ته په کتلو سره موږ دا فیصله وکړه چې موږ د خپل ځوانانو دپاره یو داسې فری کمیونټي جوړه کړو او داسې یو کمپین شروع کړو چې د هغوی دغه فاینانشلي ډپریشن ختم شي او هغوی یو خپل حلال کاروبار شروع کړي او د خپل فیملی دپاره حلال رزق وګټي موږ د دې نه مخکې آلریډي په خپل یوټیوب چینل باندې مختلف کورسونه اپلوډ کړي لکه د امازون اف بی آی هولسیل مکمل کورس او دغه رنګې د برانډ اپروول کورس اوس چې زموږ کوم نیکسټ ټارګټ دی هغه دی د ټیک ټاک شاپ مکمل کورس ټیک ټاک شاپ نن سبا ډیر زیات ټرینډ کې دی خو د دې باره کې چاته دا پته نشته چې دا څنګه پلیټفارم دی او په دې باندې بزنس څنګه کیږي خو تاسو هیڅ فکر مه کوئ ځکه چې دا کورس به موږ بالکل د بیسک نه شروع کوو انشاءالله زما کوشش به دا وي چې دا کورس زه تاسو ته داسې ایکسپلین کړم چې د 11 کالو ماشوم هم دا ګوري چې په اسانه سره پې پوهیږي زه به انشاءالله په دې کورس کې تاسو ته ښایم چې ټیک ټاک شاپ څه شی دی په دې باندې موږ اخیستل او خرڅول څنګه کوو که موږ چېرته د ټیک ټاک شاپ اکاونټ جوړو نو د دې لپاره به موږ ته کوم ډاکومنټس پکار وي او دغه رنګې که چېرته موږ په ټیک ټاک شاپ باندې خپل بزنس سټارټ کوو نو موږ ته به څومره انویسټمنټ پکار وي نو انشاءالله دا هر څه به په دې کلاس کې کور کیږي خړومبی موږ دا زده کوو چې ټیک ټاک شاپ اخر څه شی دی ټیک ټاک شاپ څه ټایم مخکې صرف یو عام پلیټفارم و په دې باندې خلکو صرف شارټ ریلز او شارټ ویډیوز وغیره کتل لکه څنګه چې اوس زموږ په پاکستان یا په افغانستان کې یوز کیږي لکه څوک پې کنزل کوي څوک پې ګډاګانې کوي دغه رنګې به یوز کېدلو او منتلی بیس باندې تقریبا ټیک ټاک ته 1 بلین خلک راځي نو ټیک ټاک دا سوچ وکړلو چې آلریډي ما سره دا ټریفک دی ولې زه یو داسې فیچر نه لانچ کوم چې دغه ټریفک او دغه خلکه دلته اخیستل او خرڅول کوي نو دغه عام ټیک ټاک چې دی دا په یو مارکیټ پلیس باندې بدل شو او دې ته یې نوم ورکړو ټیک ټاک شاپ که چېرته تاسو یورپ کنټریز ته لاړ شئ او هلته ټیک ټاک اوپن کړئ نو لاندې یو اپشن راځي شاپ چې تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به یو مارکیټ پلیس اوپن شي چې په هغې کې خلک په لکونو پروډکټس خرڅوي او که زه تاسو ته په ساده الفاظو کې ویم ټیک ټاک شاپ یو داسې مارکیټ پلیس دی لکه څنګه چې امازون دی ای بی دی والمارټ دی شوپیفای دی او داسې نور اوس چې موږ سره بل سوال پیدا کیږي هغه دا دی چې موږ ولې په ټیک ټاک شاپ باندې کار کول غواړو مطلب په دې باندې موږ څیزونه ولې خرڅول غواړو په دې کې داسې خاص څه خبره ده نو د دې موږ سره یو څو وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې موږ ټیک ټاک شاپ د ځان دپاره انتخاب کړو لومبۍ وجه خو دا ده چې په دې باندې منتلی اکټیو ویورز ډېر زیات دي مطلب په ټیک ټاک شاپ کې ټرافیک ډېر زیات دی تقریبا د میاشتې 1 بلین کسان چې دي هغه ټیک ټاک شاپ ته راځي که چېرته موږ دغه 1 بلین کسان ټارګېټ کړو او دې ته موږ خپل پروډکټ وړاندې کړو نو بیا موږ ته په بل پلیټفارم کې د کار کولو ضرورت نشته لومبی پوینټ موږ سره دا دی او دا موږ سره د ټول نه ډېر زیات ضروري پوینټ دی دویم ضروري پوینټ موږ سره دا دی چې په ټیک ټاک شاپ باندې د خرڅولو والا کم دي او د اخیستلو والا زیات دي مطلب په دې کې موږ سره کمپیټیټرز ډېر زیات کم دي که چېرته موږ امازون ای بی والمارټ وغیره وګورو نو په هغې کې کمپیټیشن ډېر زیات دی او په دې کې کمپیټیشن بالکل د نش برابر دی ځکه چې ټیک ټاک شاپ بالکل نیو پلیټفارم دی او د دې باره کې داسې خاص چاته پته نشته او دریم پوینټ موږ سره دا چې په دې کې ټیکسز او فیس وغیره ډېر زیات کم دي که چېرته موږ نور پلیټفارمز وګورو نو په هغې کې ټیکسز او فیسونه وغیره ډېر زیات دي څلورم پوینټ چې دی موږ سره په دې کې موږ ته ډېر زیات های پروفیټ مارجن پاتې کېدلی شي مطلب چې کله په موږ باندې فیسونه کم وي ټیکسز وغیره کم وي نو زموږ پروفیټ مارجن به هم ښه وي او په دې کې چې پنځم پوینټ دی هغه ډېر زیات زبردست دی هغه دا دی چې په دې کې مارکیټنګ وغیره نشته لکه څنګه به چې موږ په امازون کې پی پی سی کمپین وغیره کوو یا دغه رنګې په شوپیفای کې چې ایډز وغیره چلیږي نو په ټیک ټاک شاپ کې موږ د مارکیټنګ نه بغیر هم ډېر زبردست سیلینګ کولی شو او بیا که چېرته څوک په ټیک ټاک شاپ کې مارکیټنګ کوي مطلب ایډز وغیره چلی نو د مارکیټنګ په ترو باندې هم تاسو سیلینګ کولی شئ خو د مارکیټنګ نه بغیر هم تاسو په ټیک ټاک شاپ کې ښه زبردست سیلینګ کولی شئ مطلب په ټیک ټاک شاپ کې د نور پلیټفارمز په شانتي مارکیټنګ کول ضروري نه دي شپږم موږ سره دا دی چې دلته پوټینشل ډېر زیات دی مطلب دا بالکل یو نوی پلیټفارم دی مطلب چې کله یو نوی سیز مارکیټ ته راشي نو هر یو کس بیا هغه ټرای کوي مطلب لکه دې ته اوس د امازون نم ټریفک را روان دی د ای بی نم را روان دی د والمارټ نم د دې لپاره دغه ټریفک راځي چې دا ټرای کړي چې آیا دا څنګه پلیټفارم دی
ها اوس مونږ د دې نه بعد د شپینګ باره کې خبره کوو. مطلب په ټیک ټاک شاپ باندې د شپینګ سو میتھډز دي. د دې نه مطلب دی چې مونږ ټیک ټاک شاپ باندې شپینګ په څو طریقو سره کولی شو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په امازون باندې به مونږ سره د شپینګ دوه میتھډز وو چې یو مونږ سره امازون اف بی ای او بل مونږ سره امازون اف بی ام. په ټیک ټاک شاپ باندې مونږ سره د شپینګ درې میتھډز دي چې یو دی شپ بای پلیټ فارم، بل دی شپ بای سیلر او بل دی اف بی ټي یعنی شپ بای ټیک ټاک. خو اوس مونږ دا یو په نمبر سره ایکسپلین کوو چې د دې څه مطلب دی. اولنی دی مونږ سره شپ بای پلیټ فارم. چې کله مونږ شپ بای پلیټ فارم چوز کړو نو ټیک ټاک شاپ به مونږ ته څلور اپشن راکړي. نو ټیک ټاک شاپ به مونږ ته خپل څلور کوریر یعنی څلور نمایندګان شو کړي. لکه فار ایگزامپل په هغه کې یو ایوری دی، بل ډي پی ډي یو کې، ویزل یو کې او ډي پی ډي کلیکشن بای ټیک ټاک. اوس چې کله مونږ دې کې یو چوز کړو نو د دې نه بعد به څه کیږي. فار ایگزامپل زموږ انوینټري 3PL سره پرته ده. خو چې کله تا ته آرډر راشي نو ته به 3PL ته لیبل ورکړي او هغې ته ووایه چې دا زما پروډکټ دی او دا پیک کړه. د دې نه بعد به دغه کوریر راشي کوم چې تا چوز کړی دی، هغه به ستا پروډکټ اوچت کړي او سیده به کسټمر ته ورسوي. مطلب ټول کار به د کوریر وي. نور چې کوم ټریکینګ هینډل کول دی او پیک کول دی دا ټول به د کوریر کار وي. د شپ بای پلیټ فارم مطلب دا دی چې موږ د ټیک ټاک شاپ د ایجنټ په ترو باندې شپینګ کوو. خو په دویم نمبر دی موږ سره شپ بای سیلر او دا موږ سره داسې میتھډ دی لکه څنګه به چې موږ په امازون کې اف بی ام کوو. مطلب په دې کې به ټوله ذمهواري ستا وي. چې کله ته دې کې دا آپشن چوز کړې نو په دې کې به ټوله ذمهواري بیا ستا وي. د هغه آرډر پیکینګ دا ټوله ذمهواري به بیا ستا وي. د دې نه بعد بل آپشن دی موږ سره اف بی ټي. دا داسې میتھډ دی لکه څنګه به چې موږ په امازون کې امازون اف بی ای کوو نو ټوله ذمهواري به بیا د امازون وه. سیم همدارنګې په اف بی ټي کې به هم ټوله ذمهواري د ټیک ټاک وي. فار ایگزامپل چې کله موږ اف بی ټي سلیکټ کړو نو موږ به خپل انوینټري سیده د ټیک ټاک شاپ ویر هاوس ته ولیږو. اوس د دې نه بعد به ټوله ذمهواري بیا د ټیک ټاک وي. اوس د دې نه بعد بیا ټوله ذمهواري به د ټیک ټاک وي. اوس د دې نه بعد به ټوله ذمهواري چې کله آرډر راشي نو د هغه آرډر پیکینګ دا ټوله ذمهواري به بیا د ټیک ټاک وي. نو امید ساتم د ټیک ټاک د شپینګ چې موږ سره کوم دا درې میتھډز وو په دې باندې به هم تاسو ډېر په ښکلي طریقې سره پوه شوي یې. خو اوس موږ دا زده کوو که چېرته موږ په ټیک ټاک شاپ باندې خپل اکاونټ جوړول غواړو نو موږ په کوم کنټري کې خپل اکاونټ جوړولی شو. مطلب ټیک ټاک شاپ په کوم کنټري کې آفیشیلي اویلیبل دی. لومبی دی موږ سره نارت امریکا سیلرز یعنی یونایټډ سټیټس یو ایس ای. مطلب که چېرته تاسو په یو ایس ای کې خپل اکاونټ جوړول غواړئ او هلته خپل بزنس سٹارټ کول غواړئ نو هلته ټیک ټاک شاپ آفیشیلي اویلیبل دی. او د دې دا مطلب نه دی چې ته خامخا په یو ایس ای کې موجود یې. که چېرته ته په یو ایس ای کې موجود یې او که نه یې موجود، که چېرته ته په افغانستان یا پاکستان، په بنګلادیش، انډیا، په هر ځای کې ته موجود یې او ته غواړې چې په یو ایس ای کې خپل اکاونټ جوړ کړې نو ته هلته خپل اکاونټ جوړولی شي او خپل بزنس سٹارټ کولی شي. او انشاءالله دا هر څه به موږ په مخکې کلاسز کې زده کوو. دویم دی موږ سره یورپ سیلرز یعنی یونایټډ کینګډم یو کې. مطلب ته په یو کې هم خپل اکاونټ جوړولی شي، هغه که ته په یو کې موجود او که نه موجود. په دریم نمبر موږ سره راځي ایشیا سیلرز یعنی په ایشیا کې کوم ملکونه دي چې په هغه کې ټیک ټاک شاپ آفیشیلي اویلیبل دی. لومبی دی موږ سره چاینیز مینلینډ اینډ د هانګ کانګ ایس ای آر سیلر. دې ته موږ ګلوبل سیلینګ هم ویلی شو او دې ته موږ کراس بارډر هم ویلی شو. انشاءالله په دې باندې به تاسو مخکې کلاس کې پوه شئ. بل دی موږ سره انډونیشیا، ملیشیا، تایلینډ، ویتنام، دغرنګې موږ سره فیلیپینز دی او سنګاپور دی. دا هغه کنټریز دي چې دلته ټیک ټاک شاپ آفیشیلي اویلیبل دی. که چېرته تاسو دې کنټریز کې موجود یې او که نه موجود نو دلته تاسو خپل اکاونټ جوړولی شئ او خپل بزنس سٹارټ کولی شئ. خو انشاءالله امید ساتم چې تاسو به دا هم زده کړي وي چې ټیک ټاک شاپ په کوم کنټریز کې آفیشیلي اویلیبل دی. خو اوس موږ دا زده کوو چې د ټیک ټاک شاپ د اکاونټ دپاره څه ریکوایرمنټس دي. مطلب تاسو خو دا زده کړل چې ټیک ټاک شاپ په کوم کنټریز کې آفیشیلي اویلیبل دی. اوس که چېرته تاسو په دغه کنټریز کې خپل اکاونټ جوړول غواړئ نو د ټیک ټاک شاپ څه ریکوایرمنټس دي او تاسو ته به د کوم ډاکومنټس ضرورت وي. خو زه به تاسو ته صرف د دې دوه مارکیټ پلیس ریکوایرمنټس وښیم ځکه نن سبا چې زموږ د افغانستان یا د پاکستان کوم ورونه دي هغوی صرف په دې دوه مارکیټ پلیس کې کار کوي، یا په یو کې کوي او یا په یو ایس کې. نو زه به تاسو ته صرف د دې دوه مارکیټ پلیسز ریکوایرمنټس وښیم. لومبی دی موږ سره یو کې یعنی یونایټډ کینګډم. که چېرته موږ په یو کې ټیک ټاک شاپ اکاونټ جوړول غواړو نو موږ ته به د دې ډاکومنټس ضرورت وي.
مطلب که چېرته ته په یو کې فزیکلی موجود یې او که نه موجود نو ته خپل ټیک ټاک شاپ اکاونټ جوړولی شي. خو چې د هغې لپاره تاسو سره دا ډاکومنټس موجود وي چې اولنی دی موږ سره پاسپورټ یا ډرایوینګ لایسنس. که چېرته تاسو سره د پاکستان پاسپورټ هم وي نو تاسو په دې باندې هم خپل اکاونټ جوړولی شئ. بل بس تاسو په یو کې کمپنی رجسټر وي، مطلب تاسو به LTD جوړه کړې وي. بل دی موږ سره انټرنیشنل بانک اکاونټ چې په هغې کې پیونیر اکاونټ هم راځي او وایز اکاونټ هم راځي. بل دی موږ سره ایمیل ایډرس او بل به تاسو سره UK فون نمبر وي. همدارنګې بل مارکیټ پلیس دی موږ سره USA. که چېرته تاسو په USA کې خپل اکاونټ جوړول غواړئ نو تاسو ته به د دې ډاکومنټ ضرورت وي چې لومبی به ستاسو کمپنی رجسټر وي، یعنې ستاسو به LLC جوړوي. دغرنګې موږ سره د پاسپورټ یا ډرایوینګ لایسنس سیم هماغه ډاکومنټس دي خو دې کې لږ رنګې ډفرنس دی. پاسپورټ که چېرته تاسو سره د پاکستان هم وي نو تاسو به خپل اکاونټ جوړولی شئ. دغرنګې انټرنیشنل بانک اکاونټ یعنې وایز اکاونټ یا پیونیر. دغرنګې ایمیل ایډرس، USA فون نمبر او بل چې دی موږ سره SSN یعنې سوشل سیکیورټي نمبر. دغه ډاکومنټس به موږ سره ضرور موجود وي که چېرته موږ په USA کې ټیک ټاک شاپ اکاونټ جوړول غواړو. امید ساتم چې د دې پورې به ستاسو هر څه کلیر شوي وي. خو اوس موږ دا زده کوو که چېرته موږ ټیک ټاک شاپ باندې خپل بزنس سټارټ کول غواړو نو موږ ته به څومره انویسټمنټ پکار وي، مطلب زموږ بجټ به څومره وي. دلته زه تاسو ته یو خبره کوم، زه تاسو ته ایگزیکټ بجټ نشم ښودلی چې مطلب تاسو سره به څومره انویسټمنټ وي چې تاسو خپل بزنس سټارټ کړئ. مطلب که چېرته تاسو په UK کې خپل بزنس سټارټ کول غواړئ نو د هغې بجټ یو شانتې کیدلی شي، او که چېرته تاسو په US کې خپل بزنس سټارټ کول غواړئ نو بیا به د دې دواړو څه نه څه ډفرنس وي. خو دلته زه تاسو ته ډیره یو ضروري خبره کوم، که چېرته تاسو سره انویسټمنټ نه وي، مطلب تاسو سره پیسې نه وي، نو تاسو دا کورس مه پرېږدئ. تاسو پراپر طریقې سره نالج گین کړئ. تاسو به دې کورس کې ځان ماسټر کړئ. که چېرته تاسو دې کورس کې ماسټر شوئ نو تاسو د دې د سروسز نه دومره پیسې ګټلی شئ چې ستاسو په سوچ کې به هم نه وي. ځکه نن سبا ټیک ټاک شاپ په ډیر ټرینډ کې دی او ډیر زبردست مارکیټ پلیس دی. خو ټیک ټاک شاپ کې ایکسپرټ کسان په نیش برابر دي. که چېرته تاسو په دې کې ایکسپرټ شوئ نو دومره کلاینټ پیدا کېږي چې ستاسو په سوچ کې به هم نه وي. خو لومبی دا خبره ضروري ده چې تاسو په دې بزنس کې ځان ماسټر کړئ. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زه تاسو ته ایگزیکټ بجټ نشم ښودلی چې ستاسو به څومره بجټ وي چې تاسو خپل بزنس سټارټ کړئ. خو اندازتاً به زه تاسو ته دومره ووایم چې په دې بزنس کې کوم کوم څیزونه دي چې په هغې باندې به ستاسو پیسې لګي. نو بیا تاسو د هغې نه اندازه لګولی شئ چې تاسو ته به د څومره بجټ ضرورت وي. لومبی دی موږ سره ایډرس، مطلب که چېرته تاسو د UK یا د US رهایشي نه یې نو دغه ایډرس به تاسو بیا پرچیز کوئ. اوس که چېرته تاسو د UK ایډرس پرچیز کوئ نو د هغې ریټ بدل دی او د US بدل دی. اوس که زه چېرته تاسو ته د UK د ایډرس باره کې خبره وکړم نو د UK ایډرس د یو کال لپاره د 45 نه د 50 پاونډ پورې ملاویږي. نو تاسو به ځان سره دا نوٹ کړئ. لومبی تاسو دا مایند سیټ کړئ چې زموږ په ایډرس باندې څومره پیسې لګي. دویم دی موږ سره فزیکل سیم، مطلب تاسو پاکستان کې پاتې کېږئ یا په افغانستان کې نو تاسو سره به یا د UK سیم وي او یا به تاسو سره د US سیم وي. مطلب که چېرته تاسو په پاکستان کې اوسېږئ او تاسو یا د US او یا د UK سیم اخلئ نو په دې باندې به ستاسو د 2000 نه واله د 3000 پورې خرچه راځي. بل دی موږ سره کمپنی فارمیشن، مطلب تاسو په US کې خپله کمپنی رجسټر کول غواړئ، تاسو LLC وغیره جوړول غواړئ یا تاسو په UK کې LTD وغیره جوړول غواړئ نو په دې باندې به هم ستاسو خرچه راځي. او د LTD یو ریټ دی او د LLC بل ریټ دی. دریم نمبر چې دی موږ سره انټرنیشنل بانک اکاونټ، په دې باندې به هم ستاسو خرچه راځي. لکه ته د UK یا د US رهایشي نه یې نو ته مجبور یې چې ته به انټرنیشنل بانک اکاونټ جوړې او په دې باندې به ستا خرچه راځي، لکه وایز اکاونټ یا پیونیر اکاونټ. زما په خیال په وایز اکاونټ باندې تقریبا 80 پاونډ خرچه راځي. دارنګې لکه پیډ پروکسیز لکه VPN یا VPS، په دې باندې به هم ستاسو خرچه راځي. او دغه پیډ پروکسیز لکه VPN یا VPS دا زموږ دپاره ډېر زیات ضروري دي. لکه که چېرته موږ پاکستان یا په افغانستان کې ناست یو او په UK کې خپل اکاونټ جوړول غواړو نو چې بیا زموږ IP هم یا د UK وي او یا د US وي. که چېرته موږ د افغانستان یا د پاکستان په IP باندې اکاونټ اکسس کو نو زموږ اکاونټ به ډي اکټیویټ شي. نو تاسو دا یو خبره په یاد وساتئ چې تاسو په کوم مارکیټ پلیس کې کار کول غواړئ چې ستاسو IP هم د هغې ځای وي، او د دې لپاره به تاسو یا پیډ VPN یوز کوئ او یا به تاسو VPS یوز کوئ. خو د ټول نه اخرنی پوینټ چې دی موږ سره هغه د انوینټري، او د انوینټري به هم تاسو خپله اندازه لګوئ. اوس مطلب تاسو وایټ لیبل کوئ، پرایویټ لیبل کوئ یا هولسیل کوئ نو تاسو به د هغې خپله اندازه ولګوئ چې ستاسو انوینټري څومره ده او په هغې باندې څومره خرچه راځي.
او امید ساتم چې د دې پورې به هم ستاسو هر څه کلیر شوي وي او زموږ نننی کلاس هم په دې باندې ختم شو. که چېرته تاسو ته کلاس مزه درکړي وي نو لایک او کمنټ ضرور وکړئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو چینل هم د سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو د بل ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان. نننی چې زموږ کوم کلاس دی دا زموږ دپاره ډېر زیات امپورټنټ او ډېر زیات ضروري دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ټیک ټاک شاپ یو کمپلیټ کورس شروع کړی چې په هغې کې د ټیک ټاک شاپ د بیسیک لومبی کلاس اپلوډ شوی دی چې هغه تاسو ډیر زیات خوښ کو او په هغې باندې د ستاسو د سایډه ډیر زبردست ریسپانس و. انشاءالله دا کورس به بالکل د بیسیک نه سټیپ بای سټیپ ټول کور کیږي. لکه لومبی کلاس زموږ د ټیک ټاک شاپ د بیسیک و دارنګه انشاءالله بل کلاس به زموږ د ټیک ټاک شاپ د اکاونټ د کریشن باره کې وي چې مطلب موږ به د ټیک ټاک شاپ اکاونټ څنګه کریټ کوو د دې لپاره به موږ ته کوم ډاکومنټس پکار وي او بیا به دغه ډاکومنټس موږ څنګه سبمیټ کوو. دارنګه انشاءالله په دې کلاس کې به تاسو پروډکټ هانټینګ زده کړئ بیا به د هغه پروډکټ سورسینګ کوو او بیا به موږ دغه پروډکټ لیست کوو. نو انشاءالله دا ټول هر څه به سټیپ بای سټیپ کور کیږي. خو بیا د دې هر څه نه مخکې دغه ویډیو ستاسو لپاره ډیره زیاته ضروري ده ځکه چې دغه یو 100 منټه ویډیو تاسو د غټ نقصان نه بچ کولی شي. او زموږ چې کوم نننی کلاس دی دا د ټیک ټاک شاپ د پالیسي باره کې دی. مطلب د کورس د شروع کول نه مخکې موږ ته پکار دي چې موږ د ټیک ټاک شاپ پالیسي ریډ کو او د دې نه ځان خبر کو. پالیسي زده کول زموږ دپاره ډیر زیات ضروري دي. که هغه تاسو په یو آنلاین مارکیټ پلیس کې کار کوئ یا هغه یو فزیکل سټور وي یا یو فزیکلی اداره وي نو موږ ته پکار دی چې په دغه اداره یا په دغه مارکیټ پلیس کې د کار کولو نه مخکې موږ ته د هغې د پالیسي پته وي او بیا موږ وګورو چې آیا موږ دغه پالیسي فالو کولی شو او که نه. مطلب د خبرې دارې که چېرته تاسو دا پالیسي فالو کولی شوه نو بیا بهتره خبره ده چې تاسو دې اداره کې کار وکئ یا دغه مارکیټ پلیس باندې کار وکئ. او که چېرته بیا ستاسو په خپل ځان باندې یقین نه وي چې تاسو به دغه پالیسي فالو کړئ که چېرته تاسو دا پالیسي نشوه فالو کولی نو بیا ستاسو دپاره بهتر دا دي چې په وخت باندې ځان سایډ ته کړئ ځکه چې دا به ستاسو دپاره غټ د یو بربادۍ سبب جوړ شي. ځکه که چېرته تاسو د یو ادارې یا د یو مارکیټ پلیس پالیسي نه فالو کوئ او بیا هم هغې سره کار کول غواړئ نو دا به ستاسو دپاره غټ د یو بربادۍ سبب جوړ شي. لکه فار ایگزامپل یو اداره ده او ته په هغې کې کار کې د هغې چې کومه پالیسي ده هغه ستا د طبیعت مطابق نه ده او ته بیا هم هغې سره کار کول غواړې نو ته خپله سوچ وکړه چې آیا ته به دغه اداره کې ټایم تیر کې او که نه. نو دا ځای کې ته هیڅ کله ټایم نشي تیرولی او دا ځای کې ته هیڅ کله نشي کامیابېدلی چې ته د هغې پالیسي نه فالو کې. موږ سره نږدې مثال د امازون او دغه رنګې د نور مارکیټ پلیسز دی. که تاسو وګورئ نو د امازون موږ څه حال کو امازون موږ په شرمونو باندې وشرمو. په امازون کې موږ 2 نمبري کوله 2 نمبر پروډکټ به هم خرڅول فیک ډاکومنټس به هم یوز کول چې څومره مو وس کېدله نو د خپل وس نه هم زیات په شرمونو باندې وشرمو. موږ د امازون هیڅ څه مو نه کړل موږ د ایبی هیڅ څه مو نه کړل. نقصان چاته شو نقصان صرف موږ ته شو. امازون خپله پالیسي دومره سخته کړه چې په هغې کې کار کول اوس هیڅ مزه نه کوي. نو دغه رنګې ټیک ټاک شاپ هم یو نیو مارکیټ پلیس دی او ډیر زبردست پلیټ فارم دی. نو موږ ته پکار دی د دې چې کومه پالیسي ده د دې چې کوم رولز دي دا په ښکلې طریقې سره فالو کړو. د هر قسم وایلیشن نه د هر قسم 2 نمبرۍ نه ځان وساتو. نو انشاءالله دا هر څه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم ځکه که چېرته تاسو ته د ټیک ټاک شاپ د پالیسي پته نه وي نو بیا به زموږ هغه حال وي کوم چې زموږ په امازون کې و. د ټیک ټاک شاپ خو ډېر زیات پالیسیز دي خو زه به تاسو ته د هغه مین پالیسي باره کې خبره کوم چې د هغې په وجه باندې ډېر زیات اکاونټس ډي اکټیویټ کېږي. خو په ټیک ټاک شاپ کې چې نن سبا د ټول نه کومه غټه مسله ده هغه د اکاونټ ډي اکټیویشن ده او زموږ اکاونټ په څه وجه باندې ډي اکټیویټ کېږي چې کله موږ څه وایلیشن وکړو یعنې موږ د ټیک ټاک شاپ پالیسي فالو نه کړو. په ټیک ټاک شاپ کې چې نن سبا د ټول نه کومه غټه ایشو ده چې د هغې په وجه باندې ډېر زیات اکاونټس ډي اکټیویټ کېږي نو هغې ته ویلی شي 48 پوینټس وایلیشن. دې کې چې کله ستاسو اکاونټ ډي اکټیویټ شي نو د دې دا مطلب دی چې تاسو فراډلنټ اکټیویټي وایلیټ کړې ده او دا موږ سره په څه وجه باندې راځي. فار ایگزامپل تا په یو اس او یا په یو کې خپل اکاونټ جوړ کړی دی بیا تاسو هغه اکاونټ په پاکستان یا په افغانستان کې اکسس کړئ. ته په افغانستان کې ناست او یا په پاکستان کې او تاسو د هغه یو کې یا د یو اس اکاونټ چې دی هغه د پاکستان یا د افغانستان په آی پی باندې اکسس کړئ. مطلب تا چې خپل اکاونټ د یو کې یا د یو اس په ایډرس باندې جوړ کړی دی او آی پی ستا چې هغه د پاکستان ده نو دا ټیک ټاک شاپ کله هم نه ایکسپټ کوي. نو تاسو ته پکار دی چې کله هم تاسو مین اکاونټ چې تاسو اکسس کوئ که هغه د یو اس وي او یا د یو کې نو تاسو ته پکار دی چې تاسو د هغې لپاره یو وی پی اس پرچیز کړئ
چې په کوم مارکیټ پلیس کې تاسو کار کوئ چې تاسو آی پی هم د هغه ځای وي. زیات کسان داسې و چې یاره دا ډاکومنټس وجوي، مطلب هغوی و چې یاره دا پاکستاني پاسپورت په وجه باندې ډي اکټیویټ کیږي. خو داسې هیڅ خبره نشته. که ستا پاسپورت د یو کې وي یا د یو اس وي، د اکاونټ د ډي اکټیویټ کېدلو هغې سره هیڅ تعلق نشته. بس دا صرف د آی پی په وجه باندې ډي اکټیویټ کیږي. ان شاء الله موږ په اکاونټ ری اکټیویټ کېدلو باندې یو ویډیو جوړو. زه به تاسو ته ښیم چې موږ به کوم ډاکومنټس په څه طریقې سره سبمیټ کوو چې زموږ اکاونټ واپس ری اکټیویټ شي. اوس تاسو صرف دا وګورئ چې ټیک ټاک شاپ کوم سسپنشنز دي او د هغې نه موږ ځان څنګه بچ کوو. خو تاسو به د یو خبرې ډېر زیات خیال ساتئ چې کله تاسو ته 48 پوینټس وایلیشن راشي نو تاسو سره به د اپیل کولو لپاره 2 چانسز راشي. تاسو یو اپیل وکړو هغه ایکسپټ نشو، دویم اپیل مو وکړو هغه ایکسپټ نشو، نو تاسو سره چې د اپیل کولو کوم بټن دا کوم اپشن دی هغه به ختم شي او تاسو اکاونټ چې دی هغه به د همیشه لپاره یعنی پرمننټلی هغه به ډي اکټیویټ شي. د هغې نه بعد بیا ته هیڅ هم نشي کولی. نو چې کله تاسو اپیل کوئ نو په دې کې به تاسو ډېر زیات خیال ساتئ. الله دې نه کړي چې کله هم تاسو ته 48 پوینټس وایلیشن راشي نو تاسو ته ډایرکټ اپلای کول نه دي پکار. تاسو ته پکار دي چې اول سپورټ ټیم سره کانټیکټ وکړئ. تاسو به هغې سره کانټیکټ وکړئ. نو د ټیک ټاک شاپ سپورټ ټیم تاسو ته کله هم کلیرلی خبره نه کوي. ابا تاسو ته ضرور و چې تاسو زموږ پالیسي ریډ کړئ. خو تاسو به هغې ته ووایئ چې یاره ما پالیسي ریډ کړه خو زه پرې صحیح پوه نه شوم. نو کاینډلی تاسو موږ ته ووایئ چې موږ کوم ډاکومنټ سبمیټ کړو چې زموږ اکاونټ واپس ری اکټیویټ شي. او دا داسې زر نه کیږي. دې باندې به تاسو نه څه نه څه ټایم لګي او دا داسې زر نه کیږي چې ستاسو اکاونټ به سمدستي ری اکټیویټ شي. دې باندې به ستاسو نه څه نه څه ټایم لګي ځکه د ټیک ټاک شاپ پالیسي هم څه نه څه سټریک ده او دا زموږ خپل عمل دی. ځکه موږ چې په امازون کې کومه 2 نمبري کړې ده د هغې ټولې دنیا ته پته ده. ځکه په ټیک ټاک شاپ کې هم ډېر زیات داسې کسان شته چې هغه فیک ډاکومنټس یوز کوي، لکه هغوی فیک پاسپورټ یوز کوي. داسې کسان شته چې د هغوی د کمپنۍ یو نوم وي او ډایرکټر یې بیا بدل وي. نو په دې وجه باندې ټیک ټاک شاپ خپله پالیسي ډېره زیاته سخته کړې ده. مطلب د خبرې دا دی که هغه ټیک ټاک شاپ دی یا امازون دی نو دا چا سره څه ظلم نه کوي. موږ ته پکار چې د هغوی پالیسي فالو کړو او څه وایلیشن ونه کړو نو بیا سوال نه پیدا کېږي چې زموږ به اکاونټ ډي اکټیویټ شي او چې د چا اکاونټ ډي اکټیویټ کېږي نو هغې به خامخا څه وایلیشن کړی وي. دا موږ سره 48 پوینټس وایلیشن. د دې نه بعد موږ سره 48 پوینټس وایلیشن په څه وجه باندې راځي چې کله زموږ پروډکټ کاپي پروډکټ وي، چې کله زموږ پروډکټ 2 نمبر او زموږ پروډکټ کاپي پروډکټ و نو بیا هم زموږ په اکاونټ باندې 48 پوینټس وایلیشن راتللی شي. نو کوشش کوئ که چېرته تاسو لانګ ټرم کار کول غواړئ نو د دې وایلیشن نه بیا ځان وساتئ او دا هر څه ستاسو په خپل لاس کې دي. د دې نه بعد موږ سره نو ټایپس وایلیشنز هم دي. سیم موږ به چې څنګه په امازون کې خپل پروډکټ لیست کوو نو د کوم برانډ پروډکټ به چې موږ لیست کوو امازون به موږ نه د هغه برانډ اترایزیشن لیټر غوښتلو. نو سیم همدغه رنګې موږ ته پکار دي چې کله موږ په ټیک ټاک شاپ باندې د یو برانډ پروډکټ لیست کوو چې د هغه برانډ اترایزیشن لیټر موږ سره موجود وي. یو نیم ټایم کې داسې وشي چې ټیک ټاک شاپ ته وایي چې یاره ستا دا پروډکټ چې دا کاونټرفیټ دی، مطلب ستا پروډکټ کاپي پروډکټ دی. نو که چېرته تا سره د هغه برانډ انوایس وي هغه ته سبمیټ کړه، ستا وایلیشن به ختم شي او هغه پروډکټ بیا ته سیل کولی شي. خپل وایلیشن چې دی هغه موږ سره ډېر زیات عجیبه او ډېر زیات انټرسټینګ دی. انټرسټینګ ځکه دی چې د دې باره کې چاته هم پته نشته. تاسو به وایئ چې یاره ما خو ټوله پالیسي فالو کړې ده، مطلب که چېرته تاسو ته د دې پالیسي پته نه وي تاسو ته به خپل کار بالکل 100% لیګل ښکاري، خو د هغې باوجود هم په تاسو باندې وایلیشن راځي. مطلب څه کلیمز داسې دي چې هغه د ټیک ټاک شاپ د پالیسي خلاف دي. فار ایگزامپل ته یو پروډکټ لیست کې او تا د هغې په کیورډز کې څه داسې کلیمز وکړل چې هغه د ټیک ټاک شاپ د پالیسي خلاف دي. لکه تا په کیورډز کې ولیکل چې ورلډ بیسټ پروډکټ او یا داسې ولیکل چې بیفور او آفټر. لکه فار ایگزامپل ستا پروډکټ چې دی دا کریم دی او تا ولیکل چې بیفور او آفټر او هغې سره د پکچر ورکو، یو تصویر د مخکینی ورکو چې مطلب مخکې دا یو کس و دا تورو او اوس چې دی سپین دی. یا داسې پکچر اپلوډ کو چې یاره مخکې د یو کس په مخ باندې دانی وي او بیا مخ صفا وي، نو دا چې دی دا د ټیک ټاک شاپ د پالیسي خلاف دي. نو په دې وجه باندې ستا په اکاونټ باندې وایلیشن راتللی شي. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو داسې کلیمز کله هم ونه کړئ. اوس به تاسو ته دا پته لګېدلي وي چې یاره پالیسي ریډ کول څومره ضروري دي. تاسو ته به پته هم نه لګي او ستاسو اکاونټ به ډي اکټیویټ شوی وي او که چېرته تاسو پالیسي ریډ کړي وي نو بیا سوال نه پیدا کېږي چې تاسو ته به څه مسله راشي. او بله خبره دا ده چې دا څه د پریشانۍ خبره نه ده. فار ایگزامپل ستاسو اکاونټ باندې څه وایلیشن راغلو نو ټیک ټاک شاپ چې ستا نه کوم ډاکومنټس غواړي اته سبمیټ کړه نو اکاونټ به واپس ری اکټیویټ شي. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو دا پالیسي فالو کړئ. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو د آی پی خیال وساتئ.
دغه رنګ تاسو د کاونټرفیټ پروډکټ نه ځان وساتئ. مطلب د ټیک ټاک شاپ پالیسی پراپر طریقې سره فالو کړئ نو ان شاء الله تاسو ته به هیڅ مسله نه راځي. نو امید ساتم د ټیک ټاک شاپ چې کومه پالیسی ده نو تاسو به پرې باندې څه نه پوه شئ او تاسو ته به دا پته هم لګېدلي که چېرته زموږ اکاونټ ډي اکټیویټ شي نو هغه به موږ څنګه اوایډ کوو. نو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او کمنټ ضرور وکړئ او که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې زموږ د ټیک ټاک شاپ دریم کلاس دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ټیک ټاک شاپ یو کمپلیټ کورس شروع کړی دی. د دې نه مخکې زموږ د ټیک ټاک شاپ 2 کلاسونه شوي دي او دا زموږ دریم کلاس دی. ان شاء الله دا کورس به بالکل د بیسیک نه بالکل سټپ بای سټپ کور کیږي او زموږ کوشش دا دی چې دا کورس داسې ډیزاین شي چې د 12 کالو ماشوم هم په دې باندې ښه په اسانه سره پوهیږي. خو موږ ستاسو نه صرف یو ریکویسټ کوو ځکه چې ستاسو یو پازیټیو کمنټ موږ ته یو انرژي راکوي. زموږ چې کوم نننی کلاس دی دا ډېر زیات ټیکنیکل او ډېر زیات ضروري دی ځکه چې په دې کلاس کې موږ نن د ټیک ټاک شاپ اکاونټ کریشن زده کوو. مطلب چې موږ په یو کې د ټیک ټاک شاپ اکاونټ څنګه کریټ کوو. خو د اکاونټ د کریشن نه مخکې یو څو ریکوایرمنټس دي چې هغه به تاسو سره ضرور وي. لومړی دا چې ستاسو آی پی به د یو کې وي. مطلب تاسو سره به یا پیډ وی پی ان وي او یا به تاسو سره وی پی اس وي. دویم دا چې ستاسو کمپنی به رجسټر وي یعنې تاسو به ایل ټي ډي جوړه کړې وي. او دریم دا چې تاسو سره به د او ټي پي لپاره د یو کې نمبر وي. نو د دې لپاره د یو کې ګیپ سیم ملاویږي تاسو به هغه پرچیز کړئ. او بل دا چې تاسو سره به پاکستاني پاسپورټ وي ځکه نن چې موږ کوم اکاونټ جوړو هغه به موږ په پاکستاني پاسپورټ باندې جوړو. خو دا یو خبره تاسو په یاد ساتئ زه چې نن کوم اکاونټ جوړوم دا اوریجنل ډاکومنټس نه دي. دا زه تاسو ته صرف یو ډیمو درکوم. خو د اکاونټ د جوړولو نه مخکې به موږ خپله آی پي چینج کړو. خو تاسو به کله هم په وي پي ان باندې اکاونټ نه جوړوئ. که چېرته تاسو پریکټس کوئ نو بیا صحیح ده او که چېرته تاسو د خپل ځان دپاره یو صحیح اکاونټ جوړول غواړئ نو بیا به تاسو کله هم په وي پي ان باندې اکاونټ نه جوړوئ. کوشش کوئ چې تاسو وي پي اس پرچیز کړئ. زه به دا وي پي ان آن کړم او زه به دلته آی پي د یو کې کړم. دلته به زه چک کړم آی پي لیک. دلته موږ خپله آی پي چک کړو. صحیح ده چې زموږ آی پي د کوم ځای ده. تاسو کتلی شئ زموږ آی پي چې ده هغه د یونایټډ کینګډم ده. د دې نه بعد دلته موږ په کروم کې سرچ کړو ټیک ټاک شاپ. ټیک ټاک شاپ سیلر سینټر. دلته موږ سرچ کړو ټیک ټاک شاپ سیلر سینټر ان یو کې او دلته موږ په دې ډومبي باندې کلیک وکړو. دلته موږ کو ساین اپ وذ ګوګل. دا به زه کنټینیو کوم. کنټینیو بیا به کنټینیو کوو. صحیح ده. دا به څه ناڅه لوډینګ کوي. تاسو به دې ته ویټ کوئ. یو نیم ټایم کې به تاسو ته په دې پیج باندې صرف لوډینګ شو کیږي. مطلب ستاسو لوډینګ چې دی هغه به نه کمپلیټ کیږي. نو د هغې وجه دا وي چې ستاسو آی پي چې دی هغه اکوریټ نه وي. مطلب تاسو یا د یو اس اکاونټ کریټ کول غواړئ او یا د یو کې خو ستاسو آی پي چې دی هغه د پاکستان وي. نو په داسې سچویشن کې ستاسو لوډینګ چې دی هغه به نه کمپلیټ کیږي. نو تاسو به خپل آی پي ضرور چک کوئ. دلته اوس موږ ته وایي ټیل اس مور اباوټ یور بزنس. دلته موږ لومبی څه وکړو دلته موږ privately owned business. دلته موږ next کو. دلته بیا موږ ته وایي company name and full. دلته به دا انفارمیشن تاسو کله هم د ځان نه ورکوئ. مطلب ستاسو چې کومه کمپنی ده تاسو به ایگزیکټ د هغې نیم ورکوئ. دا زه تاسو ته صرف اگزامپل درکوم. دلته به سرچ کوم یو کې کمپنی چک. تاسو به ټول معلومات چې دي چې ستاسو ټول انفارمیشن چې دي هغه صحیح وي.
دلته چې دا لومبه ویب سټ چې دا مونږ اوپن کو get information about a company accept دلته مونږ کو start now فار ایگزامپل ستاسو کمپنی چې هغه دا احمد تاسو به دلته خپله کمپنی سرچ کوئ دلته چې مونږ سره کوم انفارمیشن دی هغه به مونږ کاپي پیسټ کو لکه فار ایگزامپل احمد لیمیټډ دا مونږ کاپي کو دیږي نه دیږي نه کمپنی نمبر دا دی رجسټریشن نمبر دا مونږ کاپي کو او دلته وایي رجسټریشن ډیټ نو دا انفارمیشن چې دی دا دی 8 جولای 2013 13 13 او 8 دلته next بیا موږ ته په next پیج کې وایي country region that issue the ID دلته موږ پاکستان سلیکټ هر دې نه بعد بیا موږ کو verify now دلته مونږ یوز موبایل فون کو صحیح شو ځکه په موبایل فون باندې په اسانه سره سکین کیږي تاسو به په خپل موبایل کې یو اپ انسټال کړئ چې هغې ته ویلی شي سکین کیو آر کوډ دلته تاسو خپل ایمیل پوټ کړئ نو بیا به تاسو په موبایل باندې خپل پاسپورټ چې دی هغه به سکین کړئ مطلب ستاسو چې کوم پاسپورټ پکچر دی هغې نه به لایف یو پکچر وکاږئ خو تاسو به په پکچر کې خپل لاس نه راولئ تاسو کتلی شئ زموږ د پاسپورټ چې کوم پکچر و هغه بالکل سکسسفولي سکین شو چې کله موږ نیکسټ لاړ شو نو موږ ته بیا دا پیج شو شي نو دلته بیا موږ خپل د یو کې نمبر یعنې موږ سره چې کوم ګیپ سیم نمبر وي هغه به موږ دلته پوټ کو چې کله موږ هغه پوټ کو نو په هغه نمبر باندې به یو او ټي پي لاړه شي نو چې کله موږ هغه او ټي پي دلته پوټ کو دې نه بعد بیا نور سیټینګ دی چې هغه هم ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی ان شاء الله په هغې باندې به موږ بله ویډیو جوړه کړو لکه پیمنټ ویریفیکیشن او دغرانګې ویر هاوس سیټینګ ان شاء الله په دې کورس کې به موږ نه هیڅ هم نه پاتې کیږي موږ به هر څه بالکل سټیپ بای سټیپ کور کوو نو امید ساتم چې تاسو به د ټیک ټاک شاپ اکاونټ کریشن باندې ډېر په ښکلي طریقې سره پوه شوي وي ان شاء الله دغرانګې به موږ د ټیک ټاک شاپ مکمل کورس بالکل سټیپ بای سټیپ کور کوو زموږ کلاس یو صرف د ټیک ټاک شاپ د اکاونټ کریشن باره کې و مطلب چې موږ په پاکستانی پاسپورټ باندې د ټیک ټاک شاپ اکاونټ څنګه کریټ کوو امید ساتم چې دا کنسپټ به ستاسو مکمل کلیر شوی وي نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خنانه زموږ د ټیک ټاک شاپ څلورم کلاس دی لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په خپل یوټیوب چینل باندې د ټیک ټاک شاپ یو مکمل کورس شروع کړی دی او ان شاء الله په دې کورس کې موږ تاسو ته د ټیک ټاک شاپ مکمل کورس بالکل سټیپ بای سټیپ ښایو دا رنګ زموږ په یوټیوب چینل باندې د ټیک ټاک شاپ 3 کلاسونه آلریډي اپلوډ شوي دي او دا زموږ څلورم نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې موږ د ټیک ټاک شاپ د سیلر سنټر مین ډیشبورډ ریډ کوو مطلب موږ به دا زده کوو چې په دې کې کوم فنکشنز دي او دا څنګه کار کوي
تاسو کتلی شئ چې دا موږ سره د ټیک ټاک شاپ د سیلر سنټر مین ډیشبورډ دی. ښه په پروډکټس کې موږ سره دی مینیج پروډکټس، یعنې که چېرته موږ خپل پروډکټ لیست کول غواړو نو هغه موږ د دې ځای نه کولی شو. ایډ نیو پروډکټس، بیا دی موږ سره پروډکټ ریټینګز. ښه دغرنګې موږ سره دی پروډکټ ریټینګز، د دې ځای نه تاسو د خپل پروډکټ ریټینګ چیک کولی شئ. صحیح شو. دغرنګې پروډکټ اپټومایزر، ښه دا تاسو ته یو قسم سجیشن درکوي چې تاسو به خپل لیسټینګ څنګه امپروو کوئ. ښه دا موږ سره په ټیک ټاک شاپ کې د ټول نه یو بیسټ اپشن دی. که چېرته تاسو پروډکټ هنټینګ کوئ نو په ټیک ټاک شاپ کې چې د ټول نه کوم بیسټ ټیپ دی هغه پروډکټ اپرچونیټیز دی. دې کې تاسو ته ټیک ټاک شاپ پخپله وایي چې مطلب دا هغه پروډکټس دي او هغه ټیګز دي کوم چې په دې ټایم کې په ټیک ټاک شاپ باندې ډېر په ټرینډ کې دي. مطلب دا هغه پروډکټ دی چې خلک یې غواړي او په ټیک ټاک شاپ باندې نشته دی. اوس که چېرته تاسو دغه پروډکټس لیست کوئ نو تاسو ته به ډېره غټه فایده وشي. ښه دغرنګې بل ټیپ دی موږ سره مارکیټینګ. ښه په مارکیټینګ کې لومبی اپشن دی موږ سره شاپ ایډز. مطلب که چېرته موږ په خپل پروډکټ باندې ایډز رن کول غواړو نو هغه موږ د دې ځای نه کولی شو. بیا دی موږ سره پروموشنز. د دې مطلب دا دی که چېرته موږ په خپل پروډکټ باندې ډسکاونټ ورکول غواړو، څه ډیل لګول غواړو نو هغه موږ د پروموشنز نه کولی شو. لکه مطلب تاسو د یو کسټمر دپاره ډیل لګول غواړئ نو هغه تاسو د پروموشن نه کولی شئ. دې ځای نه تاسو پروموشن کریټ کولی شئ. فلیش سیل شو، دغرنګې پروډکټ ډسکاونټ شو، مختلف پروموشن دي، مختلف پروموشنز دي. انشاءالله په بل کلاس کې به تاسو په دې باندې پوه شئ. ښه دغرنګې د دې نه بعد دی موږ سره افیلیټ. ښه د دې نه بعد دی موږ سره افیلیټ. ښه په افیلیټ کې موږ سره دی اوپن کالیبریشن او ټارګټ کالیبریشن. مطلب که چېرته موږ د انفلوئنسرز په تھرو باندې پروډکټ سیل کول غواړو نو هغه موږ د دې ځای نه کولی شو. دغرنګې بل دی موږ سره لایف اینډ ویډیو. دې کې مطلب دی موږ سره شاپیبل ویډیوز. انشاءالله په دې باندې به موږ ویډیو جوړه کړو چې موږ به شاپیبل ویډیوز څنګه جوړو. شاپیبل ویډیو دې ته وایي که چېرته تاسو د خپل پروډکټ دپاره ویډیو جوړول غواړئ نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ. ګروت اپرچونیټیز دا د نیو سیلر دپاره ډېر بیسټ دی. په دې کې ټیک ټاک شاپ تاسو ته د خپل سایټ نه څه ریوارډز او واوچرز درکوي چې د هغې په وجه باندې ستاسو سیل ډېر انکریز کیدلی شي. ښه د دې نه بعد دی موږ سره ایپ سروسز، دا به موږ پرېږدو. او دغرنګې بیا دی موږ سره انالیټکس. ښه د انالیټکس نه تاسو د خپل شاپ ټول اوورویو کتلی شئ. مطلب دلته تاسو د خپل شاپ ټول پرفارمنس کتلی شئ چې مطلب ستا سیل څومره راغلی دی، ستا ریونیو څومره ده، دا ټول تاسو د دې ځای نه کتلی شئ. ښه دغرنګې بل اپشن دی موږ سره اکاونټ هیلث. په اکاونټ هیلث کې دی لومبی موږ سره شاپ هیلث. دې ځای نه تاسو د خپل شاپ هیلث چیک کولی شئ چې مطلب ستاسو د شاپ پرفارمنس څنګه دی. که چېرته ستاسو په اکاونټ باندې څه وایلیشن وغیره راغلی وي نو تاسو هغه د دې ځای نه کتلی شئ. دې ځای نه تاسو کتلی شئ وایلیشن ریکارډز. ها مطلب ستاسو شاپ چې څومره اوورال وایلیشن ریکارډ دی تاسو هغه د دې ځای نه کتلی شئ. ها یو دی موږ سره شاپ هیلث او بل دی موږ سره ټیک ټاک اکاونټ هیلث. مطلب ستاسو ټیک ټاک د ټول اکاونټ چې کوم هیلث دی هغه تاسو د دې ځای نه کتلی شئ. ښه بیا دی موږ سره شاپ پرفارمنس سکور. ښه د دې ځای نه تاسو د خپل شاپ ټول پرفارمنس کتلی شئ. ښه نننی کلاس زموږ صرف دومره و. ما ویل چې تاسو ته صرف د ټیک ټاک شاپ د سیلر سنټر اوورویو درکم. ښه امید ساتم چې تاسو ته به د ټیک ټاک شاپ د سیلر سنټر باره کې څه نه څه آیډیا شوي وي. انشاءالله په دې باندې به موږ په ډیټیل سره ویډیو جوړو کوي. خو اوس تاسو صرف په دې باندې ځان پوه کړئ چې په ټیک ټاک شاپ کې کوم کوم فنکشنز دي او هغه څنګه کار کوي. امید ساتم چې ویډیو به هم خوښه شوي وي او ستاسو به څه نه څه لرنینګ هم شوی وي. دغرنګې که چېرته ستاسو څه نه څه لرنینګ کیږي او ویډیو درته مزه درکوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.